ابو امامه رضی الله عنه فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په اخري حج کې د اغینې رسته بیا حج ونه کړو. په هغه حج کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خطبه ویله. په هغه خطبه کې نبی رسول الله مبارک تقریبا 15 شیان داسې خودري دي چې مو ته په هغه باندې عمل وکړو الله به په ان شاء الله جنت ته داخلي. او دا صحیح حدیث دی، امام ترمذی نقل کړي، حسن صحیح حدیث دی. ابو امامه سے فرمای وای ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نه واوریدل چې دا خطبه ویلا. په دې خطبه کې دا ویلي اتقوا الله، د الله رب العالمین او ویلي د الله نبی راوکي. دویم نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل وصلوا خمسکم، 15 وخته د جمع پابندۍ سره المنز ادا کوي. او دریم نمبر رسول الله مبارک او فرمایل وصوموا شهرکم، د میاشتې فرضی روزه ده هغه په پابندۍ سره نیسئ. او څلورم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل وادوا زکات اموالکم، د خپل مالونو زکات ورکئ. د زکات نه انکار مکوئ، ممن کړئ، په خسته ډول زکات ادا کړئ. او پنځم نمبر نبی اسلام مبارک او فرمایل واطيعوا امراءکم، د خپل امیرانو مشرانو چې تقوادار پرهیزګار دیندارای د هغه خبره ومنئ. نبی اسلام مبارک سے فرمای تدخلوا جنت ربکم، تاسو به د خپل پروردگار جنت ته داخل شئ.